دا ډینیس فیلیکس ډینیس یو دغه برېټانیا د پیسه‌دارانو خلکو څخه دی او دی جالبه په دې دی چې یو د ټولې پیسې په خپله او د نه څخه څه پیدا کړي دي. نو هغه وخت هم دغه د پیسه‌دارۍ کتابونه ډېر وو، خو دا کتاب چې زما خوښ شو دا د نورو څخه ډېر فرق لري، توپیر لري. توپیر یې په دې کې دی چې دی تاته د پیسو هغه تریخ حقیقت وایي. هغه دا وایي چې پیسې چې دی د اولین سړی چې ما دا خبره ځینې واورېده، هغه وایي چې څوک چې غواړي لیونۍ پیسې ولري هغه باید د پیسو سره لیونۍ مینه ولري، د پیسو په اړه یو جنون ولري. دوهمه مهمه خبره چې د په دې کتاب کې وکړه هغه دا دی چې پیسې ستا ضرورتونه پوره کولی شي، خو تر هغه ور اخوا چې دی تا خوشحاله کولی نه شي. یعنې پیسې، ډېرې پیسې، لیونۍ پیسې د خوشحالۍ کلي نه ده.